دا د کابل ښار په یوه څنډه کې د ښځینه وو ځانګړی مارکیټ دی چې تازه په فعالیت پیل کړی دی. د دغه مارکیټ څښتن د 1.50 هټۍ ښځینه متشبثو او هټیوالو ته د 6 میاشتو لپاره له کرایې پرته ځانګړي کړي دي څو خپل لاسي صنایع پکې وپلوري. له دې کار څخه د مارکیټ د مسؤل موخه ښځو ته د کار زمینه برابرول او د دوی لاسنیوی بولي. انگیزه ما در قبال کار این بود که خانمایی که میخوان در کاروبار بیایند، مثلا یک مشغله داشته باشن، یک درآمد داشته باشن، یک همکاری همراه اینا داشته باشیم. بیشتر از 100 فامیل 150 فامیل در اینجا کسب درآمد میکنن. همین باعث افتخار است برام. د دغه مارکیټ هټۍ له سهاره تر ماښامه د ښځینه پیرودونکو پر مخ خلاصې وي چې تر ډیره ورته د کلیوالو میرمنو په لاس جوړ شوي توکي د خرڅلاو په موخه راوړل کیږي. ښځینه متشبثې د دغه بازار جوړېدل د ښځو د لاسي صنایعو د پلور او د هغوی په لاس د جوړو شویو توکو د معرفي کېدو لپاره ګټور بولي. زنها که میایند به راحتی میتونن لباسی که بدون کدام جنجال یا دیگه به راحتی میتونن بخرن. یکی فروشنده مرد است یکی زن است و همینطور که زنها خرید فروش منن و میخرن خانم با خانم باشد بهتر از مرد است. ښځې ټینګار کوي چې په اوسني وخت کې د دوی د لاسي توکو د خرڅلاو لپاره د بازار اړتیا ډیره ده او په کار ده چې په دې برخه کې پانګونه او له میرمنو سره همکاري وشي. تولیدات داخلی ما، کشور خود ما، فرهنگ ما بهترین فرهنگ و بهترین دستاورد است. محصولاتی که ما داریم کلان با دست است. اینا بجز از چند تا تیکه است که از چین وارد میشه ولی دیگه کلان با دست است. هیچ وقت قدری چیره فراموش نکنه. دا په داسې حال کې ده چې لا هم د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې ښځینه متشبثې د خپلو لاسي صنایعو لپاره بازار نه لري او تر ډیره یې په لاس جوړ شوي توکي د بازار د نشتون له کبله په کور پاتې کیږي.